پورې چې تلو مصر رانږدې شو د الله قدرت دا و چې مصر رانږدې شو لارنوتي مصر تندي د عمر رضی الله تعالی د ناستې نمبر پوره شو اوس د ناستې د اوښ نمبر به د غلام راځي چې کله مصر ښار رانږدې شو عمر رضی الله راکوز شو غلام ته یې اوښ ته وښیده هغه ته امیر المؤمنین د دې ځای پورې مې در سره ومنله خو اخوا نه منم دا هغه د مصر دروازې ښکاره شوې هلته به یهود او عیسایان ټول په انتظار وي چې د مسلمانانو بادشاه را روان دی او عمر را روان دی هغه عمر چې د هغه دومره روب و چې کله کافرو به خپل بچي رول که نه نو د عمر نوم به یې ورته اخیستو خپل بچي به چې نه وده کېدل او یرول به یې ورته ویده شو عمر راځي دومره خو د هغه روب موږ مصر ته روان یو یهود ښځې او نارینه ټول په انتظار دي ستا تماشه به کوي نو غلام به په اوښ ناست او تا به موار نیولی به چې دغه خلیفه دی صحابه ټول راټول شو عمر زه ته داسې مه کوه خیر دی که ته وایې چې دا غلام به هم په اوښ ځي نو موږ به بل تن پیاده لاړ شو دی موږ په خپل اوښ د ځان سره کښېنه خو ته په اوښ کښېنه تر اوښ نه ښکته مه ځه عمر رحمه الله وفرمایل وی انصاف دا دی چې زما ملګری دی نو دی به زما په اوښ ځي زما ملګری دی نو دی به زما په اوښ ځي او زما د پیدل نمبر دی او د د اوښ د سورېدو نمبر دی غلام ته یې وروښېده غلام اوښ ته وروښتو عمر رضی الله تعالی د اوښ موار نیولی دی هلته یهود او عیسایان نارینه او ښځې ټول په انتظار دي چې د مسلمانانو بادشاه را روان دی او مولان د عیسایانو یهودیانو چې کوم دي کتابونه یې راغستي دي چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام دویم خلیفه دی ځکه چې د هغې په کتابونو کې څنګه د نبي علیه الصلاة والسلام صفات ذکر وو داسې د هغه د خلفاو صفات هم ذکر وو هغوی کتابونه راغستي دي چې د نبي علیه السلام دویم خلیفه را روان دی آیا چې په ده کې هغه علامې شته دی او که نشته دی کتابونه یې راغستي ټول په انتظار دي عمر رضی الله تعالی د قافلې سره روان دی خپل غلام یې په اوښ کېنولی دی او د اوښ موار یې نیولی دی او د مصر په ښار ورننوتل چې د مصر په ښار ورننوتل علما خپل خلکو ته وایي د یهودو چې کوم علما دي د عیسایانو چې کوم علما وو خپلو خلکو ته یې وایي چې دا دروغ دي دغه پیغمبر هم دروغ و ځکه چې د هغې پیغمبر د دویم خلیفه چې مونږ کوم صفات بیان کړي هغه په ده کې نشته دی دا کوم چې په اوښ ناست دی اوس په اوښ غلام ناست و وایي هغه صفات په ده کې نشته دی کوم چې په دې اوښ ناست دی د هغه د دویم خلیفه چې کوم صفات دي د مسلمانانو یې تپوس کوي تاسو دروغجن یئ ستاسو خلیفه کوم یو دی مسلمانانو ورته وویل زمونږ خلیفه هغه دی چې کوم یو په دې اوښ دا موار نیولی دی او په دې اوښ چې ناست دی دا د ده غلام دی غلام ته یې وروښېده غلام اوښ ته وروښتو عمر رضی الله تعالی د اوښ موار نیولی دی هلته یهود او عیسایان نارینه او ښځې ټول په انتظار دي چې د مسلمانانو بادشاه را روان دی او مولان د عیسایانو یهودیانو چې کوم دي کتابونه یې راغستي دي چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام دویم خلیفه دی ځکه چې د هغې په کتابونو کې څنګه د نبي علیه الصلاة والسلام صفات ذکر وو داسې د هغه د خلفاو صفات هم ذکر وو هغوی کتابونه راغستي دي چې د نبي علیه السلام دویم خلیفه را روان دی آیا چې په ده کې هغه علامې شته دی او که نشته دی کتابونه یې راغستي ټول په انتظار دي عمر رضی الله تعالی د قافلې سره روان دی خپل غلام یې په اوښ کېنولی دی او د اوښ موار یې نیولی دی او د مصر په ښار ورننوتل چې د مصر په ښار ورننوتل علما خپل خلکو ته وایي د یهودو چې کوم علما دي د عیسایانو چې کوم علما وو خپلو خلکو ته یې وایي چې دا دروغ دي دغه پیغمبر هم دروغ و ځکه چې د هغې پیغمبر د دویم خلیفه چې مونږ کوم صفات بیان کړي هغه په ده کې نشته دی دا کوم چې په اوښ ناست دی اوس په اوښ غلام ناست و وایي هغه صفات په ده کې نشته دی کوم چې په دې اوښ ناست دی د هغه د دویم خلیفه چې کوم صفات دي د مسلمانانو یې تپوس کوي تاسو دروغجن یئ ستاسو خلیفه کوم یو دی مسلمانانو ورته وویل زمونږ خلیفه هغه دی چې کوم یو په دې اوښ دا موار نیولی دی او په دې اوښ چې ناست دی دا د ده غلام دی دا د ده غلام دی هغوی چې دا خبره واورېده او عمر رضی الله تعالی ته یې وکتل او هغه صفات ټول په هغوی کې موجود وو نیم په نیمه یهود او عیسایان په دغې موقع مسلمانان شو صرف د عمر رضی الله تعالی د انصاف او د اخلاقو د وجې موږ مسلمانانو له دا کتل پکار دي د نبي علیه السلام اخلاق مطالعه کول پکار دي موږ مسلمان کو هغه اخلاق شروع کړو کوم چې د صحابه او د نبي علیه الصلاة والسلام وو دا نیم په نیمه کافر به نن مسلمان شي خو نن د مسلمان اخلاق ته چې کافر ګوري نو هغه د مسلمان نه د اسلام نه نفرت پیدا کیږي دا مسلمان دی غلا مونږ کو ډاکه مونږ کو زنا مونږ کو رشوت مونږ اخلو کم ګناه دی چې هغه په مونږ کې موجود نه دی په کومه خبره باندې به کافر زه مطمئن کوم چې زما دین حق دی په کومه خبره